بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کوي بعض اوقاتو کې کچیر سړی په یو بیان کې یا په خبرو کې قسم واخلي د تاکید د پاره د خلکو د متوجه کېدلو د پاره او یا د دې کار د عظمت په خاطر باندې نو که سړی قسم واخلي پروا نه لري دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم اخیستی دی والذي نفس محمد بيده قسم په هغه ذات باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح د په لاس کې یعنی قسم پر الله تبارک وتعالی لخلوف فم صائم اطيب عند الله من ريح المسك د مؤمن مسلمان د خلیص چې کم بوی راولاړي د لوږې په وجه باندې د تندې په وجه باندې یا د ډېرې مودې په تېرېدلو باندې چې تا خوراک نه دی کړی طبعا د انسان د خلیص یو قسم سوړ بوی راولاړېږي رسول الله قسم پر دې باندې کوي چې مؤمنه ستا د دغه عمل په وجه باندې چې ستا په خوله کې کم بوی پیدا سو قسم په الله باندې دا الله جل جلاله ته ډېر بهتره دی در هغه بوی د مشکو مشک یو قسم خوشبو ده موږ یې مشک بولو عربي کې یا په حدیث کې دې ته مسک ویل کېږي مشک هغه قیمت بها خوشبو ده چې د یو خاص قسم نسلي اوسیو چې غټ غټ غاښونه یې دي دا غاښونه یې داسې د شونډانو راوتلي د دغې اوسۍ د نسله څخه په نو کې یو قسم وینه الله پیدا کوي دغه وینه چې دا ډېره قیمتي ده دا په دنیا کې ډېره کمه پیدا کېږي او دا یوازې هغه دا وینه ده چې د دې خوړل هم جایز دی او یا دا داسې وینه ده چې په بدن ولګي بدن نه مرداري که پر کالو ولګېدل کالي نه مرداري او د دې قدرمنې وینې دا د مشکو عجیبه خوشبو او دغه قدرمنې عزتمنې وینې چې د دې اوسۍ په نه کې یو ځای سولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مؤمن د مسلمان د روژې په حالت کې د خولې د بوی تشبیه د هغه مشکو سره ورک او بیا قسم پر دې باندې کې چې د هغه مشکو در خوشبو الله ته دا خوشبو دا بوی چې ستا د مؤمن د خولې سره ولاړېږي الله ته ډېر محترم دی څونه عظیم عبادت ډیر عظیم عبادت الله تبارک وتعالی دې زموږ او تاسو ته د ښه نیولو توفیق رانصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د مشکو تشبیه ورکړه داسې بل ځای هم دا رقم سوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهید د وینو تشبیه د مشکو سره ورکړې ده لونه لون الدم وریح ریح المسک د شهید هغه څوک چې ناحقه ووژل سي او د الله د دین په دفاع کې ووژل سي د دغه حقیقي شهید د وینو به د محشر په ورځ باندې رنګ د رنګ د وینو وي خو بوی به د مشکو ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی